د رومیانو په نوم خط 4 باب. نو بیا موږ د ابراهیم په هکله څه ووایو چې زموږ نیکه په جسماني طور څه وموندل؟ که چېرې ابراهیم په خپلو کارونو صادق وو نو بیا یې فخر په ځای دی، خو د خدای په نیز نه، ځکه چې صحیفې څه وایي چې ابراهیم په خدای ایمان راوړو او هغه ایمان د هغه په صداقت حساب شو. نو اوس که یو سړی څه کار وکړي نو د هغه مزدوري د هغه بخښنه نه ده، نو دا خو د هغه حق دی. خو که څوک بغیر د عمل نه تش په هغه ایمان ولري، څوک چې بېدینه صادقه وي، نو بېشکه چې د هغه ایمان په صداقت حساب دی. همدغه شان داود د هغه سړي د خوشحالۍ ذکر کوي څوک چې خدای بې د عمل نه صادق بولي. هغه وایي چې بختور دی هغوی چې بېشرې کارونه یې معاف شول او په ګناهونو یې پرده واچول شوه. بختور دی هغه سړی د چا ګناهونه چې خدای په حساب کې رانوستل. آیا دا خوشحالي تش د سنت شو دپاره ده یا دا د ناسنتو دپاره هم ده؟ موږ وایو چې فکر وکئ چې د ابراهیم ایمان په صداقت حساب شو، نو دا په کومو حالاتو کې داسې حساب شو؟ آیا هغه په هغه وخت سنت کړی شوی وو که نه؟ هغه خو په هغه وخت لا سنت کړی شوی نه و، بلکې هغه ته وروستو د سنت د نښې جوړولو حق ورکړی شو، چې دا د هغه د هغه ایمان د صداقت مهر و چې هغه لا ناسنته و. نتیجه دا ده چې هغه د هغه ټولو ناسنتو هم آباد دی چې د ایمان په وسیله صادق ګڼلی شي، او ورسره د هغه سنت شو هم آباد دی چې نه یوازې سنت شوي بلکې چې زموږ د آبا ابراهیم غوندې ایمان ولري، یعنی هغه ایمان چې هغه لا سنت شوی نه و چې لرلو یې. خدای د ابراهیم او د هغه د اولاد سره د دنیا د وارث کېدو لوز د شریعت په وسیله اونکو، بلکې د صداقت په بنیاد یې وکړو چې په ایمان حاصلیږي. ځکه چې که تش په شریعت قایم خلک وارثان دي نو بیا ایمان بې ځایه دی او لوز بې اثره. چرته چې شریعت وي هلته سزا هم وي، خو چرته چې شریعت نشته نو هلته د شریعت ماتول هم نشته. نو خدای د خپل فضل په مطابق دا لوز ځکه وکړو چې ابراهیم په هغه ایمان راوړی و، د دې دپاره چې د هغه فایده د ابراهیم ټول نسل ته د بخښنې په طور ورسي. یوازې د هغوی دپاره نه چې په شریعت قایم دي، بلکې د هغوی دپاره هم چې د ابراهیم په شان ایمان لري، ځکه چې هغه زموږ د ټولو پلار دی. لکه چې صحیفې وایي چې ما ته د ډېرو قومونو پلار ګرځولی یې، چونکې دا لوز خدای کړی دی، ځکه دا رښتینی دی. یعنی هغه خدای په چا چې د ابراهیم ایمان و، هغه په یو حکم مړي بیا ژوندي کوي او نیش شته کوي. بیا هغه په ناامیدۍ کې امید ولرلو، نو د هغه ایمان داسې و لکه چې هغه پې د ډېرو قومونو پلار شو. د هغه کلام په سبب چې هغه ته ویل شوی و چې ستا اولاد به د ستورو په شان ډېر وي، او د ایمان د څه کمزورۍ نه بغیر هغه د خپل وجود لکه د مړي په شان کمزورۍ ته فکر ونه کو، ځکه چې هغه خواوشه د 100 کالو بوډا و او سارا هم د زیږېدو لایقه نه وه. خو بیا هم هغه د خدای په لوز شکمن نه شو، بلکې په ایمان کې مضبوط شو او د خدای ثنا یې وویله، او دا یې پوره یقین و چې خدای خپل کړی لوز پوره کولی شي، او ځکه دا ایمان ابراهیم ته په صداقت حساب شو. دا خبرې یوازې د ابراهیم دپاره نه وې لیکلی شوې چې په صداقت هغه ته حساب شوې، بلکې زموږ دپاره هم وې چې دا به زموږ په باب کې همدغسې حسابیږي. یعنی زموږ چې په هغه خدای ایمان دی چې زموږ مالک عیسی یې له مړو نه بیا ژوندی کو، هغه څوک چې زموږ په قصورونو قربان شو او زموږ د صادق کولو دپاره بیا ژوندی کړی شو.